مې ومنئ ملګرو هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. د پښتون سیاستوال زخمي وزیر علي وزیر له زندانه خوشی سو. هغه پوره کال ته نږدې وخت په جیل کې تیر کړو، یعنې 7 میاشتې. د هغه ګناه څه وه؟ د هغه هېڅ ګناه نه وه. هغه یوازې دا ویلي وو چې هم دې زما کور وران کړی دی، هم دې بې کوره کړی یم، هم دې وژلی یم، هم دې درپدره کړی یم. زه انصاف غواړم، زه خپل حق غواړم، او که څوک زما دغه حق نه مني، زما دا انصاف نه مني، زه به هم داسې ورسره کوم. خو د وخت جابرانو، ظالمانو، فرعونانو دی هم په دې ونیوی او جیل ته یې کړو. نو ملګرو پښتنو د اتفاق ضرورت دی. باید پښتانه په یوه لار شي او یو اتفاق شي چې بیا یې هېڅوک نه وژلی نه بې کوره کوي. که په دې وطن کې اوسېږو، په دې وطن کې موږ د غلامۍ په حیثیت باندې یو، په دې وطن کې که موږ ژوند کوو چې څرنګه دی غواړي په هغه قسم را باندې کوي. موږ یې په دې کې نه یو چې د تا سره به خبرې کوو. دا صفا وایم چې اوس به مې مجبوري وي. که دا مجبوري مې پوره شوله، په قسم په خدای چې په زرونه کاله د غلام نه وساتمه. او ته به په دې باندې خفه کېږې چې هم افغانستان ته زه د پښتنو د غم د درد دپاره ځمه. 100 ځله پې خفه شه، 100 ځله پې خفه شه، او 100 ځله پې خفه شه، ولا چې د پښتانه سره په بامبۍ کې زیاتی کېږي چې هلته به ورځمه. دا صفا